د طالبانو ترمنځ څنګه خپلمنځي اختلافات زیات شوي دي؟ امرالله صالح په دې اړه تازه څه ویلي دي؟ طالبان څنګه د سختو اختلافاتو له ستونزو سره مخ دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د امرالله صالح وایي د طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو ترمنځ د مالي اختلافاتو خبر ورکړی. هغه نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن د همدې اختلافاتو له کبله د طالبانو پوځي مشران خپلو جنګیالیو ته د ژمنې تخصیص په اړه یوه غونډه کې پایلې ته نه دي رسېدلي. د صالح په وینا د طالبانو مالي وزارت حقاني شبکې چې ترهګره شبکه ګڼل کېږي په خپل واک کې نیولې او ځان ته ډېر سهم غواړي. د امرالله صالح په وینا د طالبانو په داسې ناستو کې د خلکو د وضعیت په اړه هیڅ بحث نه کېږي. صالح یو ځل بیا د پاکستان د دغه وضعیت مسؤل ګڼلی او ویلي دي چې دغه هېواد ته د ترهګرۍ ملاتړ ارزانه و، خو په افغانستان کې به یې د رامنځته کړي ترهګریز رژیم ساتل او په دې ډول د افغانستان خوړل ورته ناممکنه تمام شي. طالبانو د امرالله صالح ادعا او تورونو ته کوم غبرګون تر اوسه پورې نه دی ښودلی. طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې د خپلو اقتصادي غونډو، اقتصادي تګلارې او د حکومتوالۍ د نورو موضوعاتو جزئیات خلکو ته نه دي روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تاریخي لحاظ د خپل عصر تر ټولو بېساری بشري او اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.